سیاستوال، ساینسپوهان او ان مشهوري څیرې ټول غواړي چې موږ د خپلمنځي واټن وساتو. په دې معنی چې که اړتیا یې نه وي له هیچا سره مه وینئ او باید نږدې هم ورنشئ. کور ته مو باید څوک رانشي او تاسو هم د چا لیدو ته د هغوی کور ته مو ورځئ. د دې ترڅنګ رستورانونو، میلمستیاو، پبونو، کلبونو او سپورټي لوبو ته هم مه ځئ. که له کوره کار کولی شئ نو حکومت سپارښتنه کوي چې له کوره کار وکړئ او ګمارونکي مو باید له تاسو سره مرسته وکړي. خو که څوک له کوره کار نشي کولی داسې مهال سفر وکړئ چې ګڼه ګوڼه نه وي. کولی شئ د ګرځېدو او اړینو توکو رانیولو لپاره له کوره بهر لاړ شئ، خو له نورو کسانو باید 2 متره واټن وساتل شي. فکر وکړئ چې یوه اوږده جارو مو په لاس کې ده او که چاته نه رسیږي نو یو له بله فاصله مو سمه ده. هغه کسان چې عمرونه یې له 70 کالو ډیر دي یا له وړاندې یو ډول ناروغي لري او یا هم میندوارو میرمنو ته حتمي ده چې خپلمنځي واټن وساتي. خو هر چاته پکار ده چې خپلمنځي واټن وساتي تر څو د کرونا وایرس د خپرېدو مخه ونیول شي او په روغتیایي خدمتونو فشار راکم شي. که تاسو د نورو کسانو سره اړیکه محدوده کړئ نو په کرونا وایرس د اخته کېدو امکان مو ورسره راکمیږي او بل چاته یې لیږدولی هم نشئ.